الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د اسلامي امارت مسؤلینو، سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو، په تالار کې ناستو میلمنو او د رسنیو استازو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ورځ د افغانستان د اقتصادي ودې، د خصوصي سکتور د پیاوړتیا، د پانګونې د پراختیا او د هیواد د لویو اقتصادي او زیربنایي پروژو د عملي کېدو په برخه کې یو مهم او مؤثر ګام اخلو. د سوداګرۍ او پانګونې او د صنعت او معدن خونو ترمنځ د سهامي شرکت د جوړېدو او د فعالیت په اړه د تفاهمنامې لاسلیک یوازې د دوو ادارو ترمنځ یو اداري سند نه دی، بلکې دا د ګډ اقتصادي فکر، متقابل باور، ګډې پانګونې او د هیواد د اقتصادي راتلونکي لپاره د یو منظم او عملي مسیر د رامنځته کولو هڅه ده. اسلامي امارت یوازې د هیواد اقتصادي د پرمختګ ټول بار پر خپلو اوږو نشي اخیستلی. خصوصي سکتور باید د اقتصاد په وده، د تولید په زیاتوالي، د کارموندنې په رامنځته کولو، د صادراتو په پراختیا او د لویو پروژو په تمویل کې اساسي ونډه ولري. له همدې امله زموږ هدف دا دی چې داسې اقتصادي چاپیریال رامنځته شي چې پانګوال په ډاډ او اطمینان سره پانګونه وکړي، سوداګر د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره روښانه فرصتونه ولري، صنعتکارانو ته د تولید د زیاتوالي ښه زمینه برابروي او پانګونه د هیواد په داخل کې د اقتصادي ارزښت د رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د سهامي شرکت له لارې کولی شو د ګډو سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو پانګې په یوه منظم، قانوني او شفاف چوکاټ کې سره راټولې کړو او د هغو له مجموعي ظرفیت څخه د لویو پروژو د تمویل لپاره استفاده وکړو. اسلامي امارت د خصوصي سکتور د فعالیت لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو مسؤلیت لري. په همدې اساس د اسلامي امارت او خصوصي سکتور ترمنځ په مختلفو برخو کې همکاري لا پیاوړې شوې ده. اسلامي امارت د قانوني، اداري او اقتصادي اسانتیاوو په برابرولو کې لازم اقدامات ترسره کړي دي. د پانګونې پر وړاندې غیر ضروري خنډونه له منځه وړي، د اداري پروسو پر ساده کولو عملاً کار روان دی او د پانګوالو لپاره یې په مختلفو سکتورونو کې د پانګونې د جلب او جذب په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د افغانستان اقتصادي راتلونکی د فرصتونو، ظرفیتونو او امکاناتو له پلوه روښانه ده، خو د دې راتلونکي د جوړولو لپاره اراده، ګډ کار، مسؤلیت پذیري، مدیریت او عملي اقدامات ضروري دي. د نن ورځې سهامي شرکت جوړېدل باید د یوه نوي اقتصادي حرکت د پیل نقطه وګرځي. داسې حرکت چې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا، د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب، د لویو اقتصادي او زیربناو پروژو د عملي کېدو، د صنعت د پراختیا، د تولید د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سبب شي. موږ له ټولو سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو غواړو چې د افغانستان په اقتصادي ابادۍ کې فعاله ونډه واخلي، خپل ظرفیتونه سره یو ځای کړي او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره په ګډه پانګونه وکړي.
همدارنګه له اړوندو اماراتي مسؤلینو څخه غواړم چې د خصوصي سکتور د فعالیتونو د اسانتیاو د پانګونې د زمینې د پراخولو او د لویو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات په جدي او دوامداره ډول تعقیب او ترسره کړي. په پای کې د دې مهمې تفاهمنامې د برابرولو او لاسلیک له دواړو اړخونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې دا اقدام به د افغانستان د اقتصادي ودې، د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د پانګونې د پراختیا په برخه کې یو اغېزناک او عملي ګام ثابت شي. ستاسې د توجه نه مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړمه، دا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړمه.